بسم الله الرحمن الرحيم. صلح حدیبیہ او ابو جندل ابو ساری رضی اللہ عنہ قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د عمرې په اراده مکه مکرمه ته تشریف وړو. د مکه کافران په دې خبر شو او هغوی دا خبر خپل سپکاوی وګاڼه. په دې وجه یې مقابله وکړه د هغوی سره او په حدیبیه کې د نبي علیه السلام ایثار شو. جان نثار صحابه ورسره وو چې په نبي علیه السلام یې ځان قربانول، خپل فخر یې ګاڼه. جنگ تیار شو خو نبی علیہ السلام د مکی والو خاطره د جنگ اراده ونکړه او د صلح کوشش یې وکړو. سره د دې چې اصحاب رضی الله عنه په پوره بهادرۍ د جنگ تیار وو، او نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د کافرانو دومره رعایت وکړو چې د هغوی هر یو شرط یې قبول کړو. اصحابه رضی الله عنه د داسې د زور لاندې صلح کول خوښ نه وو، او د نبی علیہ السلام د ارشاد مخکې څه نشو کولی چې جان نثار او فرمانبردار. ځکه د حضرت عمر رضی الله عنه په شان بهادر په صلح کې چې کوم شرطونه فیصله شو په هغه کې یو شرط دا هم چې د کافرانو نه که څوک مسلمان شي او هجرت وکړي مدینې ته لاړ شي، مسلمانان به مکې ته واپس کوي. دا نبی علیہ السلام ته یو شرط وایو او مسلمانانو د الله تعالی او مسلمانانو الله مکه کړه څوک مرتد شي مکې ته راشي نو هغه به واپس کولی شي. دا د کافرانو ویل دا صلح نامه لا پوره لیکلی شوې نه وه چې حضرت ابو جندل رضی الله عنه یو صحابي و چې د اسلام راوړلو په وجه یې قسمه تکلیفونه تیرول او په زنجیرونو کې تړلی و. په دې حالات کې غورځېدو پرېوتو د مسلمانانو لښکر ته په دې امید راورسېد چې دوی به زما امداد وکړي او د دې مصیبت نه به مې خلاص کړي، د دې مصیبت نه به خلاص شم. دا هغه پلار سهیل چې په دې صلحنامه کې د کافرانو له طرفه وکیل و او دغه وخته پورې مسلمان شوی نه و. یا فتح مکه کې مسلمان شو، د خپل زوی په سپیړو وواهه او واپس بوتلو یې اصرار وکړو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا چې لا تر اوسه صلحنامه لیکلی شوې هم نه ده، نو پابندي دا څه خبره
دسه خبرې خو هغه اصرار وکړو. یا نبی علیہ السلام و فرمایل چې یو سړی ماته زما په خواس راکړی، خو هغه خلک په ضد وی نه منل. ابو جندل مسلمانانو ته چغې ووهلې، فریاد یې وکړو چې زه مسلمان شوی یم او راغلی یم، څومره مصیبتونه مې اوچت کړل، اوس زه واپس کولی شم. دغه وخت د مسلمانانو په زړونو چې څه تېرېدل بس الله تعالی ته معلومه وه. خو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په ارشاد سره واپس شو. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته تسلی ورکړه او د صبر کولو حکم یې ورکړی. فرمایلی چې ضرب الله جل جلاله ستا لاره به راوباسي. د صلحنامې مکمل کېدو نه پس یو بل صحابي ابو بصیر رضی الله عنه هم مسلمان شو او مدینه منورې ته راورسېدو. کافرانو د هغې واپس راوستو دپاره 2 سړي راولېږل. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د وعدې مطابق واپس کړو. ابو بصیر رضی الله عنه عرض هم وکړو، اے د الله رسوله زه مسلمان شوی راغلی یم، تاسو ما د کافرانو پنجې ته بیا لېږئ. نبی علیہ السلام دته هم د صبر کولو ارشاد فرمایو او وی فرمایل چې انشاءالله ډېر زر به ستا په لاره پرانیستی شي. دا صحابي هغه دواړو کافرانو سره واپس شو. لاره کې د هغو نه یو ته ووی، صحابي ابل 2 کافرانو ته ووی یار ستا دا توره خو ډېره ښایسته ده معلومیږي، ستا دا توره خو دې ډېره ښایسته معلومیږي. تعریف ښوونکی سړی په لږ خبره د خوشحالۍ نه جامو کې نه ځایږي. هغه زر د توره راویسته او ویل او ما په ډېرو خلکو د دې تجربه کړې ده. دا یې وویل او توره یې هغه ته ورکړه. هغه هم په دې باندې د هغې تجربه وکړه، یعنی مړ یې کړو. دویم ملګري چې دا ولیدل چې یو یې خو ختم کړو، اوس زما نمبر دی. په تېښته مدینې ته راغی او د نبي علیه السلام په خدمت کې حاضر شو. عرض یې وکړو چې زما ملګری قتل شو، اوس زما نمبر دی. دین پس ابو بصیر راورسید او عرض یې وکړو، اے د الله رسوله تاسو خپله وعده پوره کړه چې زه دې واپس کړم او ما سره دې د خلکو څه وعده نشته چې د هغې زما ذمہداري وي. دوی ما د خپل دین نه اړوي، ځکه ما داسې وکړل. نبی علیہ السلام وفرمایل دا جنگ تازه کوونکی دی، ارمان څوک د ده مرسته کوونکی مددګار وي. هغه په دې خبره پوه شو که اوس هم زما په طلب کې څوک راشي نو زه به واپس کړی شم.
په دې وجه هغه دغه ځای نه لاړو د سمندر په غاړه یې یو ځای ډیره واچوله د مکې خلقو ته د دې قصې حال معلوم شو نو ابو جندل رضی الله عنه هم چې د هغه قصه اوس تېره شوه په پټه هغه ځای ته ورسېدو دغسې چې څوک مسلمانېده هغه به دوی سره میلاوېده څو ورځو کې د یو مختصر ټولګي جوړ شو ځنګل کې د دغلته نه خوراک څه انتظام و نه هلته څه باغونه او اوبه وي چې په دې خلکو به څه تېر شوي وي هغه خو د الله تعالی ته معلومه ده خو د کومو ظالمانو د ظلم نه چې دوی پریشانه شوي وو او تښتېدلي وو د هغوی لاره یې بنده کړه کومه قافله چې به اخوا تله هغوی سره به یې مقابله او جنګ کولو تر دې چې کافران پریشان شول د نبی علیہ السلام په خدمت کې سړی راولېږو د الله تعالی او د خپل ولۍ واسطه یې ورکړه په عاجزۍ او په منت یې ورته عرض وکړو چې دا به سره ټولګی خپل ځان ته راوبله چې دوی دا وی خپل ځان ته راوبله معاهده کې داخل شي او زمونږ دپاره د تلو راتلو لاره پرانیستی شي لیکي چې د نبی علیہ السلام اجازت نامه کله چې د حضراتو ته ورسېده نو ابو بصیر رضی الله عنه د مرګ په حالات کې وو د نبی علیہ السلام خط یې په لاس کې وو چې په دې حالات کې وفات شو پایدا سړی کچېرې خپل ځان سړی کچېرې په خپل دین کې پوخ وي په شرط د دې چې د دین هم رښتینی وي نو لوی نه لوی طاقت هغه نشي اړولی او د مسلمانانو د مدد کولو خو د الله تعالی وعده ده په دې شرط چې هغه مسلمان وي ویډیو تر دې ځای پورې وه که په ویډیو کې رانه هر څومره غلطي شوي وي د هغې معذرت کوم او بخښنه غواړم او زمونږ دا چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ او یو لایک او یو کمنټ لازمي وکړئ د خپل ځان خیال ساتئ